أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسوي چې کوم ځای کې دا يهود نصارای بس دا بذلیل ذلت نه بده باندې بچيږي چې صحیح ایمان راوړي د مسلمانانو سره جوړ وي اخته کړي شوی لري عليهم ذل الله دوی باندې ذلت اينما سقفو شرط چې مند کړي شي الا بحبل من الله مگر رسید الله وحبل من الناس او رسید خلقو څه مطلب ک ایمان راوړو د مسلمانانو سره خبره وکړي به بر ذلت نه بچي کینه د الله وی ذلیل دي وباء داخل اختر الله بغضب من الله د الله وضربت عليهم المسكنه راغلی دا په دې باندې فقر تو خمالدار دي مسکنه دا معنی يهود نصارا کو څومره مالدار ځان فقيران ویم خاص طبقه بری کې مالدار ده عام ست باندې دا ډېر فقيران دي دریم مفسرین ذکر کوي چې دلته کې مسکنت په اعتبار د اخلاقو د دې خلکو اخلاق الله ډېر کمزوري يهود دي کنه نصارا بد اخلاق انسانان دي دنیا له اخلاق معلوم شو کنه یو خو عنوان کې دا ذکر کې شو ګور موږ بشر دوستانو امن راولو څومره ظلمونه کوي دلیل به دې چې دا بد اخلاق دي اسلامي اثر شونه شنو کم ظلم دی باندې کوي نارینه سره کم ظلم زنانه سره کم ظلم معصوم سره کم ظلم الله یو نصر اخلاقن ډیر سپک خلک دي شر البریه په دې ټول مخلوقاتو کې الله پرې وتی دي د دې جرم سره الله ذالک الله اذا ذکر بانهم كانوا يكفرون بآيات الله یو خو کفر کړي د الله په ایتونو ويقتلون الانبياء انبياء وجلدي بغیر حق بغیر د جرم شرعینا وسی موشنی انبیاء خو نشته نو یقتلون فعل مضارع ولی ویلي هغه حال مول الله تصویر کی وسو انبیاء څه کوي د الله د مخلوق حق دواړو طرف کړي دي ام د الله حق طرف کوي ام د مخلوق ذالک بما اسودا په سبب د دې چې نه فرمانی کړي وکانو یاتدون او تجاوز کړي عیسیان کړي د الله په حق کې تجاوز کړي د مخلوق سره د معاملات او یو تاریخ کې نه دی راغلي ورسا کې تقسیم ټول اهل کتاب الله یو رقم نه دي عبد الله بن سلام ورته خلک مشتري بکی آیات کې به ترغیب دی چې دا صفات ځان کې پیدا کړي سلمان باج نور صحابه ليس الله الذي سواء برابر من اهل الكتاب يهود ونصارى امه قائمه جماعت دي ولا يتلون آيات الله الولد الله آياتنا انا الله دې شپې پیسې کې يتلون معنا دا بهترین عبادت تلاوت دی خاص کر رمضان کې لوستل کوي کنه دې پیشنوي کې د شپې شو د کېږي زنانو لدا دعوت ورکي خورلا کجلا مورلا لورلا بشمی شکل راوچته دي د خوراک او ساک بندوبست برابر کی به جمع وخت پورې نوډیر وختي پارا نیمه پارا دو پاري تلاوت دا ظلم د زنانو سره چې انسان ته خواهش پوره کوي د خوراک او ساک مسله برابرې لیکن دني تربيت دی ونش قو انفسکم واهلیکم نارا الله دې خور دې مور دې لور دې بچي دې معصوم بچاو کې پر قرآن او سنت تلاوت ته ترغیب کوي انا الله دې شپې پیسې کې تهجد ته مراد یو دویم د دې نه شپې سم لسلې ایو وخت کې ولولې دې مې شغل انسان به سم مقابله کوي د ابلیس سره او دا لوز کوي د الله سره چې بس الله د دې نن ورځ نه را پدې خو موږ بکلک ستاو امیر منو کور کې هم دا تشریح کوي څنګه دا میاشت تیری کې بیرغه نه شیخ عبد السلام صاحب ویلي یتلون آیات الله یانا الليل وکم درس سبا د ملګرو لویم دا د شپې قیام الليل تهجد کې ځانو ځان سره څنګه دا غوډر زور غواړي د شپې به انسان په دې ایتونو باندې سوچ کوي چې الله سبا خو ډېر انتهایی عاجزم کمزوري ته بس ما په دماغ کې دا خبره اچوي زما په دې شبه باندې به حق وینا جاری کوي چې زما اسلام پوښو زما ملګرو پیوش څنګه دې سره ډېر قوي تعلق لري
وهم يسجدون حال لا چې داخله سجدي کوي الله لپاره سجده کوي نو څنګه ورسو ویلي بل صفته واوري يؤمنون بالله ایمان لري په الله او پرزو سنئ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وخلق الامر کوي پنه کوي خلق منه کوي د بدونه ويسارعون في الخيرات وتادي کوي پدې نه کو کې نشنه کې چې مسلمان لپاره دا حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې کله انسان روزیتل افطار برابر کې څومره اجر شي داخله وسا اجر ستا مسارعه کوي کنه پلانې سره د ورځې دومره تلاوت کوي زبدومره کوم پلانې سره د شپې دومره تهجد کوي زبدومره پلانې ما ګوندې دی غریب یا ګوندې له دومره مال لګي زبدومره دلوري سیزن میش مسارعه د امانت تقدیم الاهم فلاهم عمر بن الخطاب ویو غزوه نبی صلی الله علیه وسلم د چندې مطالبه وکړه عثمانو تقریبا الناس وکان سل اسونه پیش کړو 2 لک دینار 2 کروڑ روپۍ یو چندې وسم د مالداران ځان مالدار وي 500 په ور کین نو ځان عمر ډډ روان کړه مخ جهان روان کړه هغه صرف یو مجلس کې 2 کروڑ روپۍ پیش کړی شریعت لا نور خو څنګه یې څومره وړاندې کولی نو عمر رضی الله عنه فرمایي مانی مې کور راوړو اراده مې دا و چې ابوبکر نامه کې شم نبی صلی الله علیه وسلم مطالبه وکړه څومره مال درونه ما یا رسول الله نصف البيت نیمه کور نیمه متا ابوبکر شراغ نه غدنر بشار سره وړه نبی صلی الله علیه وسلم مطالبه وکړه چې پر خدای الله او رسول مې پر خدا غرض وې ما ویلي چې په دې وخت کې زید ابوبکر نامه کنه شوم نشم کېږي مسارعه کوي الله وي واولئک الله د انسانان چې من الصالحین د نیکانو دي وس قانون انسان چې د نیکی کار کوي باس الله یې دوه غټل اجر واخستو وما يفعل من خير چې داخل کې کوي کم کار د شریعت برابر نو هرگز بدا محروم نشي د ثواب نه والله علیم بالمتقین الله په دې تقوا والا باندې اې دې څه مطلب نیت د صفا کې سړی یو سړی کله قران درس کوي یو سړی که صدقه کوي یو سړی که قیام الليل کوي ګوندې مال ورلېږي روزتل افطار برابرې الله یې نیت صفا کا ابن مبارک سے فرمایي دې نیت باندې واړه عملونه غټيږي او غټ عمل نه واړ کیږي نیت الله ډېر ضروری دی دې اهتمام واستخفي اخروی د اخرت د عذاب نه یرا ان الذين يقننا انسان كفروا بما دي لن تغني ذا فمن كانوا دينا ذي مالنا ولا اولادهم ندوی بچی من الله د الله رازم نشینی چوشه تغنی معنا پیدا بدر نه کی تغنی معنا عذاب نه دفن کی مال او بچی به اس کار نه کی واولئک اصحاب النار داخل بدور والهم فی خالدون دی به اور کې همیشه ورسره کی جواب د سوال يهود نو سوارا کومه خلکو کله پلچ کوم جوړي کله معمولی غني مادیات هم خلکو له پیش کیږي دا بشر دوستی را څومره مړه خلک دي مونږه پر رسمیت نه پیژندل دی پیژندلو مونږ سره دا کومه وکړه سره کې جوړ کې هغه وکړو دا دې کی باجری الله دې مثال شي لکه یو فصل یو 30 بعد ورګي یو دا فصل بیخو باشي ارسه دلدل ختم یې کړ مثل ما مثال دا څه خرج کوي دا خلک په حاصل حیات دنیا په دې ژوند دنیوي کې کما سره ریحین په شان دی او بعد فیا پای کې الله یې غلې وي یوري یخنی باز علاقو کې فصل تازه یخ با چولې یو سبا چې راځي تک توري اړولې سملولې هغه اصحاب چورشيږي هر څه قوم فصل له قوم لا اسی قوم ظلموا انفسهم چې ظلم کړي په خپل ځان باندې فعلکته غلې ختم کی هغه لرا بعد ختم کړي فصل لرا ور ختم کی یخنی ختم کی کدا خو الله ظلمونه کې نه دوی باندې ظلم الله نه کړي ولکن انفسهم یظلمون دوی په خپل ځان ظلم کوي زمانه ظلم کې نو سکار خراب شي ورسا کله آداب ورکی بیان څلورم آداب
د ایمان حفاظت د مؤمنانو اتحاد بکله پر امن کی چې کله د يهودانو سره سره الله د جاسوسي لنه ساتي بتانه ویل شي هغه بنین چې انسان د کمیس لاندې غوندي پټ رازدار الله چې مؤمن پرې دی او د دې يهودانو سره سیدا پټ رازونه جاسوسي لین منو ساتو یو خبر عمل برباد شي بل مؤمنانو اتحاد دل شي ګیره پر خودلی پټګي بری والي آل تبري پټ تعلق د يهودانو سره او سره مؤمن خو بتا باندې کامل اعتماد وکي راز درته وای ته ایسه صفا ویلې افشا کی د الله مکوي یا ایها الذين امنوا ایمان والا ولا تتخذوا من سيف دوستانا من دونكم سوا ساسنا دبل چا سرا مفسرین ذکر کی عمر بن الخطاب موسی الشریل ویلی یمنشین ولې وزمي ودال لري کوم معذور کا کدا خو ډېر د مؤمنانو رازونه بیا خلکو له پیش کړي ابن جرير دینداري کړي افسوس په دا چې دا خلک خپل منشیانه خپل د مشورو خلک هغه يهود نو سوارا غړي اوس د مشورو دراس خلک دا غړي توري مړاوي په کیسه باداران الله دې سره رازونه مني سي من دونکم انا استاسن سوار بل چا سره جواب يهودانو سوارا سره دوستانه کې څه نقصان دي الله چې چرته تاوان چرته مصیبت مسلمان لرشي يهودي ورته بر سر باندې ودرې نو د سړي سره څنګه دوستانه ساتي زبان بل سبا ان شاء الله عمر په تاریخ کې دام راځي عمر رضی الله عجیب انسان دی وی هغه انسان چې هغه ستاده مشکل رفع کول نه غواړي هغه خپل مشکل ما پیش کا هغه نورم خلکو له فاش کوي دا خو نورم رانه کله به دا ویلي کافر انسان لراز موړه نه کوا ډیرو مو دوستانو لمرازونه ما پیش کوا شوار مؤمنانو دوستانو نه زکه هغه سره پاره بیډولې د مشکل په وخت کې به ستا کومک کوي لا یعلون معنا دالا نکم يهود نصارا الله تعالی سره خبال نورانه څومره ورانه چې تاسو له شيګي درکې ویم خوخ غني ماغه سانه تم چې تاسو مشکل کې شوي څه مطلب امت مسلمه چې په کوم شی باندې خپکیږي په کوم شی باندې پریشان کیږي يهود نصارا دې د پاره کار کوي چې همیشه مؤمنان خپي ذلیل ده دریم یقینا کار شوی ری بغض منا فاهم درې د خلونا بغض د خلونا څخه کار شي کله کله تی غیر اقتراباز الفاظ روزي کنه اخبارونه کې تاسو ګوري خبرونه کې دویم د دوی دشمنی د دوی د خلونا راوځي د خپل مابین کې چناس د شونه ویری منال سنتهم چلیږي ګنټه الله یو خلید او اخلاص کړی د اسلام د خط زت تبلیغ باندې اوس بل خبر واوره يهودي او نصراني چې په دې ځل کې د اسلام سره کوم دښمنی لري الله یې غماله معلومه ده تعالی نه معلومه ته په موږ کې اشاره داس ما دوست دي افسوس په حال لري چې د مشران حکمرانان په قران نه ریپویا کدی قران باندې پوي دوی به اچر دوی رازدار نه ونیولې هغه انسانان چې په قران او سنت باندې پوي لري د اسلام حقيقي اولاد دی هغه سره ډغره شروع کړي ده وما تخفي اج پټکړي دې شنو الله وي اکبر ډیر غټ دې خلونا مونږ بیان کړي لكم الآيات الله تعالی سره احکامات که تاسو کې عقلین وشونی سي په دشمنی اجه کما قالو الله به دوسان نه سينو وکړته الله یې پکار ده ورسا کې بل خبره الله دې اباس مؤمنان عجيبه خلق دي د دې يهودانو سره سره دومره مینه کوي چې مخله مؤمن راشي هغه وښنه خو چې اوس د يهودي د الله را پاکش لری شي خلق را روان حق حرام وجي سن خلاف راغی څه زلزلہ یو څو سپک يهودانو په دلار رواني اولاد به مخله رواني یو مسلمان دیګه کا بل مسلمان دیګه کو چې دی خواشه الله دې څومره مینه اوسره تکای ستادي مين تعجب دی مؤمن دی خپکه دی خپل بادار د پاره یاد ساته يهودي سره د ظریف اندازه باندې مين نه ساتيات څنګه يهود چې کله تاسو سره مخامخ شي چې دې ملک لمنګ راغلي د امن د پاره خدا خړې خلک دي خو چې کله خپل مرکزون لاړ شي به تاسو په خلاف دې ګوتو باندې خولي لګي چې دا مسلمانان به کله الله برباد کړي څومره بے غیرت دي دیني پر خودل اوس په خدمت کې سړي ځګنټه ځان وبو بکی الله ودا تاسو سره دومره دښمنی کوي او ته په تایید کې ولاړی ها انتم
خبردار الله خبردار تاسو اے دا کسانو تحبونهم من کوي د يهود نصارى وسرا ولا يحبونكم ايسا وسر من نکي وتؤمنون بالكتاب كله تاسو بطول كتاب ایمان لري واذا لقوكم شكل يهود سر مقامك شنو قال آمنا اغو منګ مؤمنانو د امن پنه ترغلي دي زيالا سړي ایران شي دا هم والا دي وسوي کنه يروي ندي وزيدي ملک نه شو اته نو ګړوډي براشي الله وي ګړوډي خو جوړه دوی کړه ورسره براشي خاص کر سوره مائده کې څومره چې د قتل او قتال څومره چې د فساد اسباب دي الله وي دا ټول دي يهود نصارا د ملک لراوړي دا چې ورخ خپل امن دي ویم واذا خلوا الله چې کله لاړ شي نو چک لګي علیکم تاسو په خلاف باندې الانام له پدې ګوتو باندې د وجر غسینا چې سړی غوسه شي په ځامن خپل لګي چې خپل اډو لاړ شي خپل مرکزون لاړ شي نو د شي چې دا مسلمانان به مشکل بربادي ته دوی له جواب ورکا قل ورته امو ته مړ شي بغیر کوم د خپل غوسه سره ابن جرير لګي کافر له خیرام پکار دا بای سادهګان وی کنه مړه کافر له خیرام کوم موږ الله دې ټول برباد کړه ان الله علیم بذات الصدور یقینا الله په دې په خاوندانو د شینو ساسو پرازون الله یې پوهه بل صفت واوري يهود عجيبه خلق دي مسلمانانو له جو نظری په اندازه خوشالي ورسي سخه پي پدي چې دا څنګه ترقی دوله ورسېده لیکن چې مسلمان سره پریشانی ورسېږي قتل او قتال دوی مابین کې اختلافات صح چک وي دا يهود ير خپل کې لاندې واته بس د دې مسلمانانو مابین کې اختلاف واچو حکومت ور باندې کوي الله دې دومره قماقلی چې وسړې ستا په ترقی باندې خپکیږي ستا په دشمنی باندې خوشاليږي او تبه هم دا سره غاړه غړای ګرځي هغه له سینا ور کړی د الله مکوا ان تمسسكم الله کور شي تاسو له حسنتن که حالات تسوهم نو دا خپکی وان تصبكم کور شي تاسو تکلیف یفرح بها خوشالي پاږي سیاتون دا تنوین لپاره تقلیل معمولی شهادتونه معمولی ظاهری تاوانونه سم ټوپونه وي د خوشاله نه یره پلان چې دومره مسلمانان دلدل شو و جواب سوال د شي وخت کې الله وکړو دوه کارونه وین تصبروا الله که صبر مو کې او تتقوا الله نو ویری دی لا یزرکم zarar نشي درکوي تاسو لا کیدهم دی يهودن سوار او تدبیرونه شان دی چې شي zarar نشي درکول مړ الله اخلاص دوه کار به الله ته کوي یو تقوا بل صبر ان الله بما يعملون محيط يقينا الله پاک عمل شوی کی ګیرون کې دی اوس بل حال بیانې د احد مبارک نبی صلی الله علیه وسلم مشوره واخسته څوک چا ویل مدینه کې جنگي چا ویل بارزو د نبی صلی الله علیه وسلم خپل اراده دا و چې داخله مدینه کې جګړه کوو اول خط بجوړ کړ د ځوانانو به د سپینګیرو بیر زنانو بیر ماشومانو عبد الله ابن ابي بن سلم دارای پیش کړه حمزه رضی الله عنه ویل یا رسول الله دا چرته کې دی شي دا د نبی صلی الله علیه وسلم کاکا دی سورہ انفال کې بروس سره شل د بیره واقعم ال عمران کې بروس سره مسله ذکر کیږي هغه ودا دشمنان د بار ملک راغلي موږ په شمولي کورونه کې پاتې ګو موږ هم ډګر لورو شهید هم شوبه سید الشهدا د شي عجيبه شهید شو چې دوه کاله د نبی صلی الله علیه وسلم دستور ورو خلاړي دوه کالو پوری دا به ویلې چې تاسو بری شهادت باندې خپانه لیکن د ملګری بری فراق باندې کله کله انسان خپش اې دې بدا مقصد نه شرف لانه شي شو اسلام ختم دی د دې اسلام ذمہواری الله کړی لیکن دا تکړه ملګری پیدا کېدل به ډېر ګران کار دی د شي خلک د اسلام قوي اولاد به باروزو نبی صلی الله علیه وسلم سیدنو سار وختي د عائشه د کور وته د جمعې ورځ وا مونږ شو کېنو د نور نبی صلی الله علیه وسلم زغره واچولا توري واچولا دی غاړه لا مجاهدینو سره شکل را روانو د سیرت درسونه کې دا ویل شوی تفصیلی بعض ملګری مړ تاسو نبی ګورت 22 کې بزورم جګړه تیار مخله رااله وی ویل یا رسول الله کته وګاړي چې مدینه کې جګړه کوو مونږ دلته جګړه تیار یو نبی صلی الله علیه وسلم ورته یاد ساتي
کله نبی چې تور غاړه لواچو لاس کې ونی شي هغه هیڅ ته ورسه کېږي نه وضو میدان له وضو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله لاړو خدانو مرشد تیار کړی چاله تاسو دلته کې نه دی پاین یو ځای کې نه ول تعرض والا بل ځای کې اسونو والا بل ځای کې غش وشتونو والا بل ځای کې ترزن بل ځای کې تقسیم وکړي بری علاقه کې الله هغه حال راوړي به تطبیق مدار حدیث کې راځي دا خو ماسپکین وته قران کې الله وي غدا او ته وختي نصار وختي د عائشه د کور وته ماسپکین مانځ نو سبه روان شو حدا تی روغ تاریخ دی بيدا د سیرت درسونه دا بار بار بیان شوی تفصیلی و اذ غدوتا فاتیم چې سار وختي وته من اهلک د خپل اهل ندي شکور د عائشه جوړول مومنان د پار الله مرچی للقتال د پار د جګړې مقاعد مرچی پورا جنرالو والله سمعون الله ورساسو خبره او په رساسو نه ته باندې چې کله عبد الله بن ابي بن سلول شو بنو سلمہ بنو حارثو ویلې موږ ورسته کیږو دا جام خو ډېر سخت دی اوس وکسان دی هغه زیات و الله یې مارا ټینګ کړی اس همت پاتیم چې قصو کې الله یې دوړل وینکم ساسنا تفشلا شي کمزوري بوزدل معنا بنه کوي ان تفشلا شي بوزدل خو صحابه لکنزل لا ان تفشلا معنا کمزوري اختیار کوي بنو سلمہ او حارثه والله الله تعالی دې دوستي هغه صحابه ویلي ویم هیڅ خفغان نه کو په نزول درې آیات څخه الله موږ له دوست ویلې سورۃ کمال خبره ده الله ان شاء الله دوست ویلې به دا دوستان کامیاب دي وعلى الله وخاص په الله رضوان سپار المؤمنون ایماندار ورسا کې د بدر واقعا سورۃ انفال کې برام تفصیلی راشي دي ته ویل شي جواب د سوال دوی ویل مړ الله موږ سره کله کومه کړی آیات کې الله جواب کې د جواب حاصل داري بدر کې 313 مجاهدین الله والسوال ملائک راولېګل نو بدر کې دي مجاهدینو کومک شاو کې وسیم کوي کنه ولقد نصركم الله يقينا استاسو کومک کړه الله په بدر کې بدر دا کوینو مو یا راسلینو مجا کوی کنه له وانتم ذلوا الله شوي کم فتقوا الله تعالی نه یریږي لعلکم تشکرون در پارشد الله شکر وباسئ فتقوا الله جواب د سوال دا الله کومک به موږ سره کله راځي الله ځان کې به تقوا پیدا کړي نن شدا مونږه پریشان یو مصیبتونو سره مخامخ یو هر ځای کې دشمن سره مقابله شکونو ظاهري تاوان تقوا ممکن نشته چې کله خو چا کې تقوا رااله هغه به ګورته اوس حالات راوړي اجمالی نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو له ویلې ومو خو اراده قافله او خبر بدله شو بجنګ ملائک والله را لېږي استقولوا شکلتا ویلې مؤمنانو لرا الن یکفیکم یا کافین د تاسو لرا چې تاسو کومک وکړي ربکم تاسو رب بدري سره د ملائکه را کتګیدون کې ځلین امانه کتکیږي بلا ولنا ان تصبر الله کصبر مو کې او تتقوا تقوا مو کړه وياتوكم اورا وشتاسنا من فورهم فتادي دا غوي ابو راشد تاسو په خپل تادي تلوار هاذا دا يمددكم مدد کې تاسو رب هغه 15 زره د ملائکو شنه خدار دي من دامن خدار آیات دلیل پدې ملائک جګړې راغلي او خاص جامه دی غوښتلې و مجاهدم چې میدان د جنگ له وجیو کې خاص شکل جوړ کړي دا بډې رخي زیړ زیړ پټګي و دلیم نه زبیر دا غسل جل پړیو کنه زبیر سر دی برګ سونه د مقداد برګا شو ورسا کې جواب د سوال لا دی یو جبريل والا را لګلې ونه دا درې سره 2 سره الله ولي را دی الله په دې مناسبت را لګم چې د ملګرو او شیره برابر شي کله چې ملګری جېتی نور ملګری به ډېر اطمینان کوشي ځکه خیر ملګری شتا او جزان له شمیر پریشانی وزارو جره ګره پټول ملګرو دا څومره اسانه ده ګران می ظاهري اجر زیات دي په کچر ته ټول مسلمانانو بوزوي سمو خلک موږ چا ویلې شرن روزه ونیسي د دوشنبه ورځ دا په دې باندې عمل الله راخي جنوب به څومره ګران دی خدا خبر چې عام شي به اسانه وي
وما جعله الله نور زولداكم كلا الا بشرى لكم مگر ساز پارا خوشالي بل چې مضبوط شي قلوبکم سازونه پدې وسو کومک شغواړي د الله نه به غواړي چې منو شي شیخ عبد القادر جیلانی یا لو یزوان خیر وسم زړو خو کې د عقیده را مصیبت راشي یا لو یزوان خیر پم دې عقیده کدا مور او ابي د دنیا لاړه زې جهنم دي رحم به بکار دي د دې خځې له څوک پسپک نظر باندې ګورزان کې وښنو لیکن عقیده کې کفر او شرک کې سکیم نه ای شرک طرف پر خځه نه چا پښتنه ونه کړه چې ستا عقیده سره تر بچی تربيت کوي څنګه غاړه کې ورته بند ماچولې کې ولاسونه کې ورته شینه تارونه جوړن کړي عبد الله ابن عباس براکټ ابن مسعود بکټ کول نبی صلی الله علیه وسلم شړې ورته اشنا شری د لاس کړي ودا سي بدغاګ د پاره اتار مار مې شوې کدي وخت کې مړ شوې د اسلام نه په بل دین باندې لاړې کیسه کې موږ تاسو یو وی بده کې عقیده والا چې بچی باندې تکلیف راشي نشته یو مقام یو زیارت لوي شي پلاني ځای لوي شي دار پلاني پوده کړي د پلاني برخه کې ده الله چې کومه غواړي مړ د الله نه غواړي عقیده جوړول پکار دي ومن نصر نبی کومک وقتل الا من عند الله مگر د الله رحمن العزیز الحکیم هغه الله چې زور او حکمتونه والا ورو ساعت کې جواب د سوال اېدی جهاد پیدا سره چې ارزه کې جوړ دي ارزه کې مقابله د کفر او د اسلام نظامونو شروع ده الله دې جهاد ډېری پیډيري خو یو پیدا پکې دا چې بدمعشانو غرور سره ماتو دا د قران اصول دي د جهاد لپاره مخکې او درس کې تقریبا د نبی صلی الله علیه وسلم په سیرت کې درې پیدا موږ ذکر کړی مقاصد یو دا کله چې یو بدمعش انتهایی بدمعشي لوري شي نو الله یې سره اسلام نظامونو سره په غاړه غړې ورولي نتیجه به دې شر الله دي دا غرور الله ختمون درې خلکو چې کټ کې الله یو ډل الله طرفانه یو جماعت ختمه کی من الذين ذا انسانان كفروا كافرون دي او يكبدهم يذلل کی فينقلبون وګرځي کې د خپل ملک الله وی خایبین ذلیلان دور اغل ډېر په غرور باندې دي چې موږ د ملک راغلیو د پاره د بدمعشي د اسلام زامن قتلو اسلام ختمو په خدا و چې د زامن د اسلام ورته مخې له ودرېږي چې الله وینا مراد د ملک نه وځي خپل ملک کې مان شي ذلیل لاړ شي تخته کی نبی صلی الله علیه وسلم الله سي ادب ورکړي رسول الله کړه وکړه یا الله لعنت ابو سفیان باندې حارث ابن هشام باندې سهيل ابن عمرو باندې صفوان ابن امیہ باندې دې ایتونه کې الله ادب ورکړي نه سمو عقیده ش الله توفیق ورکړي غیلا ليس لك من الامر شيء الله ونستعال د خیرانه سي اجازه او يتوب عليهم ترديش الله برحم راته کې پاغوي یا با عذاب ورکړي الله غیلا فانهم ظالمون یقینا دادي ظالمان دې ش الله توفیق ورکړي به ورسې دین آشنا خلک جوړ شو سهيل ابن عمرو نه ابو سفیان دینا رد شرک التصرف آیات کې جواب لپاره سوال مقدر سوال د شراغي چې دا الله د خلکو العذاب ورکول شي کاشي مونږی الله وی ولنا د زمکو اسمانو اختیار او طاقت او پاور ما سره دي سره خیال لږستاونه کمزور انسان له عذاب ورنکم ولنا الله ضرور ولله ما فی السماوات و ما فی الارض د الله په اختیار کې هغه شری چې بر اسمانونو کې دی الله اند اسمګه کې یغفر لمن یشاء الله بکنه کې انشاء الله شی وغاړي و يعذب من یشاء الله عذاب ورکې انشاء الله شی وغاړي والله غفور رحیم الله بخون کې به حرم مهربان دی بخون کې دی الله ډیر اوچت مهربان